سلام د کاردینال په سیمه کې یو د شپې 10:30 بجې دي دلته راغلی یو د یو چا سره وینو دا هغه څوک دی چې په نشهیي توکو باندې روږدی دی له ده سره خبرې کوو د دې دلیل دې پوښتو چې دی بالاخره ولې په دې عذاب باندې ګرفتار شوی دی سلام څنګه یې نوم دې څه ده چېرته اوسېږې همدغه کابل کې یم کابل نه د کابل کوم ځای کې اوسېږې همدغه جادې شاوخوا یم کور دې شته شپې چېرته ځې همدغه د جین خاورې کې څومره دی پوډر کوې نه نو سګرټ سړی تر دې حاله نه رسوي سګرټ دي کور کې دې په څه شي باندې کار کړی پلار دې څه شی غږېږي دوکان ته ماده کوم دوکان ته ماده خو دا ښه خبره یې درته کوله که نه څومره وخت کېږي دا هغه دې شروع کړی ده د عمل پنځه شپږ میاشتې کېږي د پنځه شپږ میاشتې مخکې دې څه کول څه کار دې نه کوو په دې حال نه وې واده دې کړی واده یې نه دی کړی څو کلن یې 18 19 او ستا نه مشران وروڼه دې شته یو هغه څه کار کوي بندي ده پوښتنه دې نه کوي پلار دې څه کوي پوه نه شو څه کوي هغه تا ته څه نه وایي چې کور ته راشه نو کور ته نه ځې ولې څوک بې ځایه غږېږي د کوم ځای ته کندوز یې څه وایي درته پلار دی څه وایي درته مثلا دا کار مه کوه دا کار وکړه کار مه کوه کوم کار درته وایي تا له دې هغه نه مخکې څه شی دی کول چې پلار دې پرې غوسه کېده دا سګرټ نه ول ها خو دا خو ښه خبره ده چې سګرټ مه کوه اوس زیاده اوس پوډر کوې پوډر هم نه سګرټ نه دا پوزه دې ولې پوزه مې شپې وته یم ها شپې وته یم زوړ کېده ها نو چېرته څه ملې سپي شپې ډار نور څه مسایل څه وشي ته به بیا کور ته ځې ها خلاص یې ته ولې ترخه ده څه غواړې اصلا ته دا ته ګرځم تر څو ظالم کېږي نو په دې ډول خو ژوند نه کېږي میان خو نه یې زیاتره خلک چې دغسې کېږي یا میانې یا ډېر بل غټ درد ولري خو زه چې تا درد ته وینم هم دومره لوی نه ده فقط د پلار درته غوسه کېږي اوس ته ما ته ووایې چې زه تا سره څه وکړم او ته کور ته لاړ شې او بیا بیخي راونوځې او ځان دې پاک کړې حمام وکړې او ښه ښایسته راووځې ها کور ته تمه نه لرې دا تمه دې ولې پرې شوې کور نه ولې پرې شوې ده شفخانې ته دې ویسو بستر دې کو بیا دا عمل نه کوي شفخانې وخت دې تېر کړی خو بیا به دې بوځو شفخانې ته خو اوس تا سره خو پیسې هم نشته نو ته دا مواد له کومه کوې بیا مواد چې ویې پیدا کېږي پیسو پسې نه ده خو دا اوس تا سره پیسې نشته له کومه یې کوې مواد دې نه دي وایي مواد نه دي وایي مواد او سګرېټ او کوم شیشه میشه کوم دي نه شیشه په نن ورځ کې د شیشه وهلو چې وینه وهي څه کېږي په ما یې وهه که نه
د شکر الله په نوم یو کسو دی وایي چې زه دی د خپل معتادۍ له امل دا ګڼي چې زه په کور کې په تانګ یم، له کور نه مې تمه شکېدلې ده، پلار را سره ښه وضعیت نه کوي، پلار مې هر وخت ګنځي، نو د دې له امله ما کور خوشي کړی دی او په دې عذاب باندې ګرفتار شوی یم. نو دا چې شکر الله غوندې نور ځوانان هم ممکن دغسې ستونزې په کور کې د کورنۍ له غړو سره کیدای شي ولري. اما زموږ سپارښتنه هغو کورنیو ته دا ده چې هیله کوو د خپلو بچیانو له خپلو د کورنۍ له غړو سره توپیري چلند او ناوړه چلند مه کوئ چې بالاخره د دوی به انجام بیا دا کېږي دوی به کور پرېږدي او په نشهیي موادو به اخته کېږي. نو د خپلو کورنۍ تر څنګ واوسېږئ او له خپلو بچیانو له خپلو د کورنیو له غړو سره توپیري چلند مه کوئ. ډېره مننه.